د طالبانو لوړو زده کړو وزیر په څلورو دلایلو مو پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې ځنډولي. سلام، وخت مو پخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه د منکراتو مخنیوي او د شریعت د پلي کېدو په موخه کړې ده. د دغه وزارت چارسنبالي وزیر شیخ ندا محمد ندیم نن پنجشنبه ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په پوهنتونونو کې د طالبانو د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات نه پلي کېدل، نو اړ شو چې د ځنډېدو پریکړه وکړو. ښاغلي ندیم له خپلې لوري څلور لاملونه یاد کړل چې له مخې پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې بندې شوي دي. نوموړي د ښځینه محصلانو لپاره د پوهنتون درسي نصاب، نارینه محصلانو سره ټولګیو کې یو ځای تدریس، لیلیو کې د نجونو پاتې کېدل او د حجاب نه مراعاتول هغه څه یاد کړل چې له مخې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. خو د طالبانو حکومت له ډېرې مودې راهیسې پوهنتونونه اړ کړي چې د زده کړو لپاره نجونو او هلکانو ته بېلې ورځې او یا هم جلا وختو کې وټاکي. د طالبانو د وزیر په ټکو د وناسو لپاره 14 میاشتې پوهنتونونه خلاص وو. په دې تمه و چې اصلاحات به راشي، خو اصلاحات رانغلل او د حجاب نه مراعاتول، اختلاط له کورنیو لرې په لیلیو کې اوسېدل او نصاب کې هغه ستونزې وې چې موږ یې اړ کړو تر امر ثاني پورې یې وځنډوو. ښاغلي ندا محمد دا ونه ویل چې د پوهنتون د بیرته پرانیستلو لپاره امر ثاني کله پای ته رسیږي او نه یې هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو لپاره کومه ځانګړې نیټه په ډاګه کړه. دا لومړی ځل ده چې د طالبانو یو چارواکي په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو پر بندیز خبرې کوي.